د زړه د سکون لپاره یو بهترینه وظیفه او دا داسې وظیفه نه ده بلکې د حدیث غټ کتاب په صحیح مسلم شریف کې دغه وظیفه د دعا راغلی ده. یعنی دا دعا په حدیث سره ثابته ده، هغه صحیح حدیث. کله چې زړه خفګان کوي، هر وخت پریشان یې، ډیپریشن کې مبتلا یې، نو دغه دعا د خپل ژوند لازمي حصہ وګرځوه، یعنی هر وخت یې وایه. او که چیرې غواړې چې د دنیا هر خیر تاته ملاو سي، هم دا دعا وایه، ځکه حدیث شریف کې راځي چې دا دعا د زړه د سکون لپاره او د هر خیر لپاره بهترینه دعا ده. صحیح ده. اوس که چیرې دنیا کې چاته هر خیر ملاو سي، نو بل د چی ضرورت لرو موږ تاسې که چیرې خیر ته ملاو سي، نو دا دعا صحیح حدیث سره ثابته ده. تاسو ته دا پیغام در کوم چې دا دعا د بل مسلمان پورې ضرور شیر کړئ، د الله د رضا په خاطر باندې. په یوه شی کېدلو سره هېڅ هم نه کېږي. هغه دعا داسې ده: اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. زه به سکرین باندې هم درته ولیکم ان شاء الله العزیز. د هر لمانځه باندې 3 وارې وایسي.